کابل کې د اوم جنکشن اړوند ترانسفارمر اضافه بارې ستونزه حل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري پیرودونکو ته د ډاډمن برېښنا خدماتو وړاندې کولو په موخه د اوم جنکشن اړوند قلعه زمان خان سیمې 250 کیلو ولټ امپیر ترانسفارمر چې ساحې کې د پیرودونکو زیاتوالي له امله اضافه باره شوی و پر ځای د 400 کیلو ولټ امپیر ترانسفارمر نصب او مونتاژ شو. د تقویتي خلع شورا ترانسفارمر تقویه شو ماشاءالله. مخکې د ظرفیت شو 250 کیلو ولټ امپیر او خلک ډیر ستونزو سره مخامخ ول. دین وروسته ان شاء الله خلکو تم سہولت شو او توزیع بم کیږي، خلکو ستونزې به مالي. دغه ترانسفارمر لګښت او نصب ټولې چارې د کابل برېښنا ریاست له لوري بشپړې شوي چې ځایي اوسیدونکي د افغانستان برېښنا شرکت له رهبرۍ مننه کوي او د برېښنا لګښت پیسو پر وقت تحویلولو ژمنه هم کوي. که همی برق قضیتو هم از ملت است، هم از شخصی از خودم است. اتو نگاهش میکنیم که مثل مال خانه خود واره. همی هر شورای ما سفید ما کوشش میکنن. د کابل برېښنا ریاست اړوند اوم جنکشن چې له 8,000 زیات پیرودونکي لري د شبکې اصلاح سره د ټولو پیرودونکو برېښنا ډاډمنه شوي او په لویه کچه د ګڼ شمېر اوږدمهاله پیرودونکو له لوري د برېښنا لګښت پیسو تحویلولو لړۍ هم تر هر بل وخت زیاته چټکه شوې ده، ځکه ځایي اوسیدونکو ته د لګښت پیسو تحویلولو برخو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.